ملک نصیر کوکخیل دغه پوسټ هغه وخت کړی وو کله چې په پی ټی آی باندې سخت وخت وو او عوامو ته یې د ووټ په ذریعه د دوی سره مرستې پیغام ورکړی وو. خو چې کله پی ټی آی په حکومت کې راغله نو دغه ظلم دوی ملک نصیر سره شروع کړو، کوم چې نن هم په جیل کې پروت دی او په مختلفو اف آی آرو کې کله یو پلو او کله بل پلو وړی شي. پی ټی آی ولو یی چې دوی په اختیار کې دا نه دی او چیف سیکریټري د مرکزی حکومت په وینا دغه کاروایی کوي او پولیسو ته هدایات جاری کوي. ولې په وزیر اعلی خیبر پښتونخوا علي امین ګنډپور باندې هم اف آی آر شته. همدغه شان د پی ټی آی په نورو وزیرانو، ایم پی ایز، ایم ان ایز او نورو کارکونانو باندې هم اف آی آر شته دی، خو هغوی تر اوسه پورې گرفتار نشول. نو د دې نه دا مطلب اخیستی شو چې صوبایي حکومت د ملک نصیر کوکخیل په گرفتاری کې ملوث دی، کوم چې دوی لپاره د الیکشن نه مخکې اواز اوچتولو او د ده خیال و چې کله پی ټی آی په حکومت کې راشي نو د عوامو سره به ظلم نه کیږي. خو د بدبختۍ نه نن د پی ټی آی د لاسه د ملک نصیر سره ظلم روان دی او په جیل کې دی.